د افغانستان د ناپیلي بهرني سیاست د ګټو په اړه یو علمي او څېړنیز سیمینار جوړ شو. د علومو اکاډمۍ د سیمه‌ییزو څېړنو په مرکز کې د اسلامي امارت د بېلابېلو ادارو مسؤلینو او پوهانو په همدې موضوع په جوړ شوي سیمینار کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ د مثبتو او ښو اړیکو د ارزښت په اړه خبرې او ویناوې وکړې. د علومو اکاډمۍ مسؤلینو وویل چې دا ډول څېړنې کولی شي د ټولنیز ژوند او د هیواد د بهرني سیاست اصلي لارې پیدا او د ستونزو لپاره حل لارې پیدا کولای شي. د دغسې تحقیقاتو فایدې اول ستونزې را وباسي، چې تحقیق وشي ستونزې معلوموي چې ستونزه چیرته ده. ښه تحقیق وشي په یو بخش کې په یو موضوع کې هغه ستونزې هغه چالشونه ننګونې چې چیرته موجود دي دا را معلومې شي، چې څنګه هغه را معلومې شي بیا د هغوی لپاره د حل لارې پیدا کیږي. چې د حل لاره ورته پیدا شي نو دغه ستونزې په کلي توګه د موږ تاسې له دغه ملک له دغه هیواده ورکیږي. دغه څېړنیز سیمینار کې د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون کړی و. د افغانستان د بهرني سیاست په اړه یې وویل چې اسلامي امارت د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو ټینګښت ژمن دی او له نورو هیوادونو هم همدا ډول هیله لري. زموږ فکر دا دی چې زموږ د بهرني سیاست مسیر کولای شي په اوږد مهال کې د افغانستان سیاسي ګټې دایمي ثبات او سیمه‌ییزه همکاري پیاوړې کړي. موږ توانېدلي یو چې د سیمې او نړۍ له ګڼو هیوادونو سره خپلمنځي باور رامنځته کړو او په پایله کې په بېلابېلو هیوادونو کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ پیاوړې کړو. دوه اړخیزې اړیکې وغځوو او له نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته د مثبت فعالیت زمینه مساعده کړو. مولوي عبدالسلام حنفي د ریاست الوزرا اداري مرستیال په خپلو خبرو کې وویل چې د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د ټینګښت لپاره دا ډول سیمینارونه ځانګړی ارزښت لري او باید د بهرنیو هیوادونو پوهان هم دا ډول سیمینارونو ته دعوت شي. محققین از کشورهای همسایه و بیرون نیز دعوت شوند، درباره موضوعات مهم و مختلف اظهار نظر بکنند، تحقیقات صورت بگیرد. در نتیجه تحقیقات ما راههای مثمر و مفید را پیشرو بگیریم. ښاغلي حنفي زیاته کړه افغانستان د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې او حسنه اړیکې جوړول غواړي او د کوم هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې موږ هم د ګاونډیو هیوادونو آبادي غواړو، له هغوی هم همدا ډول هیله لرو. امارت اسلامی افغانستان با همه همسایه ها روابط خوب و حسنه می خواهد و به امورات داخلی آنها هیچ گونه مداخله نمی کند و همچنان با همه کشورهای منطقه و فرامنطقه بر اساس احترام و تعامل متقابل روابط نیک و حسنه می خواهیم و از آنها هم می خواهیم که به امورات داخلی ما مداخله نکنند. ما هیچگاه آبادی خود را در تخریب همسایه ها نمی خواهیم. ما می خواهیم که ما هم آباد باشیم آنها هم آباد باشند. په دغه څېړنیز سیمینار کې ټینګار وشو چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره د ښو اړیکو د ټینګښت لارې چارې دې پیاوړې شي او له نړۍ سره دې مثبتې او ګټورې سیاسي اړیکې وپالل شي.